مبارک زیب روچت شو د خپل شهید ورور وینې خرڅ کړه جی د ریحان زیب وینې خرڅ کړه هغه ریحان زیب چې د دې خاورې د پاره قرباني ورکړې و او دغه ورور نن روچت شو او هغه ریحان زیب خرڅ کړو جی خپل شهید ورور خرڅ کړو د خپل شهید ورور وینې خرڅ کړه هغه د باجوړ پښتانه هم خرڅ کړو چې چا دا سپورټ کړو عمران خان هم خرڅ کړو د پاکستان د خاورې هم خرڅ کړه راځي دا ویډیو کلیپ مکمل وګورئ د مبارک زیب د اصلیت در سره شیر کومه ټول پښتنو ته دا ویډیو لازمي ورسوي هغه باجوړیان چې کوم دا سپورټ کړي او دا د دې لپاره د لوټ ور کړي چې دا به د خپل ورور تاسو کې د خپل شهید ورور ارمانونه پوره کړي او د خپل شهید ورور د وینې تاسو مبارک زیب نروچت شو خپل ورور هم خرڅ کړو هغه اوټله چې د باجوړ کوم ور کړو د باجوړ پښتنو ور کړو هغه دوی خرڅ کړل ډیره د افسوس خبره ده دوی به د عمران خان په نوم باندې اوټونه غوښتل د به د ریحان زیب په نوم باندې اوټونه غوښتل چې زه به د خپل ورور قاتلان گرفتاروم او زه به د خپل ورور د قاتلانو سره حساب کتاب کوم خو نه هغه څه ونه کړو دا نن روچت شو د 100 روپو د پاره د 100 روپو زمکه د پاره د خپل ورور هم خرڅ کړو خپل شهید ورور چې شاده د خاورې د پاره د خپل ملک د پاره قرباني ورکړه هغه هم خرڅ کړو عمران خان هم خرڅ کړو او دا ټول پښتانه د باجوړ والا چې دا سپورټ کړو او د روچت کړو چې آیا دا به د خپل ورور تاسو کې دا به د خپل شهید ورور تاسو کې چې موږ بل چاته اوټ ورکو او بیا به د ریحان زیب وینه امداسې پات شي په دی وجه خپل ورور له ور اوټ ورکړو چې را د ورور دا به موږ مشر ما به هم په دې باره کې ویډیوګانې کولې د ریحان زیب د پاره چې ریحان زیب ته د انصاف ملو شي جی په دې باره کې مې هم ویډیو کړی و چې باجوړ پښتنو ته دا خواسته چې هغه مبارک زیب له اوټ ورکړي چې د خپل ورور تاسو کې د باجوړ قوم د پاره سو کې د باجوړ خاورې د پاره سو کې خو هغه نن روچت شو او د خپل ورور وینې خرڅ کړه هغه لازمي در سره شیر کې چې نور پښتنو ته هم ورسي